السلام علیکم ملګرو عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نننی ویډیو د ګرانۍ متعلق ته چې پاکستان کې کم حالت دی او کومه ګراني ده او دا هغه ګراني نه ده کوم به چې مخکې وه نن 4 کاله یا 5 کاله مخکې چې یو آیټم به 15 روپۍ ګران شو نو په کلونو به د هغې آیټم هماغه قیمت و. دا هغه ګراني راغلې ده چې یو آیټم به 100-200 روپۍ ګرانیږي، نن به ګران شي. نن چې د څه ورځ ده په بل دا ورځ چې راځي نو بیا به 100-200 ګرانیږي. دا درېدو والا خو نه ده. نن د پټرولو ریټ ته وګوره بس ډے بای ډے پورته روان دی. اوړو ته وګوره 200-300 هفته په هفته ګرانیږي او عوام دې حکمرانانو ته ډېر زیات غصه دي، لږ نه ډېر ورته غصه دي. دا ویډیو د متعلق ته تاسو یې وګورئ. الله تباہ و برباد کا، الله داسې غر کا کنه لکه قارون او فرعون چې الله پاک غر کړی دی. الله تباہ کا په ښه ورځ پسې من لاړانده کا. هغه خلک څه شو ویل چې موږ به په ګورنمنټ کې راشو، دا ګورنمنټ به ښه شي، حکومت به ښه شي، موږ به هر یو څیز ارزان کړو. نو الله تباہ کا تاسو خو شی اسمان ته ورسو. دا خو اوس هر یو څیز د اسمان سره خبرې کوي. ما بله ور شاهد صاحب فروټ راغستل، قسم په ذات د الله ما 2-3 کیلو فروټ راواغستل. ما نه ایګه شاهد صاحب ګوره زما یوه خبره به هم نه کټ کوې ښه، زما یوه خبره به هم نه کټ کوې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه شاهد صاحب ښه جوړي خیر دی؟ دا دومره قطار چې ولاړ دی دا روزانه شاهد صاحب نن به بیا زه سپینې خبرې کوم. ما په شیرګل کې هم ډېرې سپینې خبرې کړې وي او بیا به زیاتره ما ته کالونه راتله چې دلته دې وژنو ولته دې وژنو. نو تاسو خو زه مړ نه کړم ځکه چې هغه مرګ د هغه ذات په لاس کې دی، دا ستاسو په لاس کې نه دی. بل پښتون چې کوم دی شاید به اداره خپل ځان ته پوس نشي کولی. دا زه ښه صفا خبره کوم. که یو سړی وایي چې زه نر یم را دې شي زما په دې ځای دې ودرېږي او خبرې دې وکړي بس. زه نن د KPK په ګورنمنټ پسې ویم، د وفاق په ګورنمنټ پسې ویم. وروره ګیس چې کوم دی سینجي دا زمونږ پیداوار دی، د دې نه علاوه بجلي چې کومه ده هغه زمونږ پیداوار دی. تا ورکړی دی پنجابي سړي له، دلته دې په ما باندې هر څه راوران کړي دي. دا وګوره دا کس لګیا دی، دا به خپل څه مزدوري به کوي، ځان له به څه خرڅوي را خرڅوي. دا د چانچیانو والا که تاسو وینئ نو دوی ذلیله شو، دوی تباه و برباد شو. قسم په ذات د الله پر رزق پسې داسې ړانده شو چې چل نه ورځي چې څه وکړو څه ونه کړو. نن سبا که غله ډېر دي هم ستاسو د لاسه ډېر شوي دي، که څوک غلاګانې کوي هم ستاسو د لاسه کوي، که څوک ماشومان تختی هم ستاسو د وجې تختی، که څوک هر رنګه غلط کار کوي د دې ذمهوار هم تاسو دا خلک یې. دلته په موږ باندې زموږ سینجي کمه کړې ده، په ماینس کې را روانه ده. الله تباه و برباد کا، الله هم داسې غر کا که نه لکه قارون او فرعون چې الله پاک غر کړی دی. الله هم تباه کا په ښه ورځ پسې من لاړانده کا. هغه خلک څه شو ویل چې موږ به په ګورنمنټ کې راشو، دا ګورنمنټ به ښه شي، حکومت به ښه شي، موږ به هر یو څیز ارزان کړو. نو الله هم تباه کا تاسو خو شی اسمان ته ورسو. دا خو اوس هر یو څیز د اسمان سره خبرې کوي. ما بله ور شاهد صاحب فروټ راغستل، قسم په ذات د الله ما 2-3 کیلو فروټ راواغستل. ما نه 1000 روپۍ واغستې، پیسه دومره لاندې پرېوتله. پښتون سړی دلته د خپل ځان ته پوس نشي کولی، هېرېږي وروره د مرګ نه. ای ظالمانو د مرګ نه ولې هېرېږئ؟ هغه ذات د له نیټه لیکلې ده، مړی به پاتې کېدل نشته. کومه ګولۍ چې زما دپاره لیکل شوي همقه ګولۍ به راځي او د ماجد علي صافي دا تندی به ولي. زه د هغه ګولۍ نه والله که هېرېږم، هغه د خپل مرګ نه والله که هېرېږم. خو په دې هېرېږم چې د الله د طرفه قسم په ذات د الله بجلیګر مولانا صاحب دی الله پاک وبخي، هغه به ویل چې په پاکستان باندې یو آفت نازل کېدونکی دی. اوس ته وایم چې آفت د باندې راتلونکی دی خانه، آفت د باندې راتلونکی دی. شاهد صاحب ګوره زما یوه خبره به هم نه کټ کوې ښه، زما یوه خبره به هم نه کټ کوې. خو دا زما په زړه کې وي، ما دا به زه شاهد صاحب ته کوم. نن په ما سینجي بنده ده، په ماینس کې را روانه ده، بنکۍ پسې مړه ده، پیپونه هلته ووښیو ته بند مه ورکوي پنجاب له دا بجلي او دا ګیسونه. ظالمانو دا پښتانه هم ستاسو د لاسه رزیله شو. اوس چې په دې ګورنمنټ کې کوم خلک ناست دی خپل کردار وښایي، خپل کردار ادا کوي. ظالمانو موږ د پښتنو دپاره چغې وو، سورې وو، قسم دی زما مرۍ تباه و برباد شي. دا پښتون د خپل حق تپوس نشي کولی. دا هر یو څیز که زه په جذباتو کې کوم، تاسو په نرمه لهجه کې زما خبرې نه خوښوئ. تاسو وایي چې ماجد علي صافي هر بار راشي او چغې ووایي. شاید صاحب ستا ډېره مننه، زما په یو شارټ نوټس باندې ته رالې
او تا دلته پروګرام وکړه الله دې خوشحاله کا د دې عوامو نه تپوس کولی شي خو عوام به تا څخه خبرې ونه کړي عوام د وزیر اعلی نه هېرېږي عوام د شهباز شریف نه هېرېږي عوام د ایم این اے ایم پی ایز نه هېرېږي عوام د الله نه هېرېږي عوام د رسول نه هېرېږي عوام د الله د هغه کتاب نه چې کوم د پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی د هغې نه هم نه هېرېږي ګینې که نه منې ورشه تپوس وکړه دا ما چې څه وویل زما په شان خبرې دي تا سره په دې سنجۍ پمپ کې یو کس وکړي چې څه انعام وی زه به یې ورکړم مننه کته هم کته چې د عوام څونه غوسه دی عوام څونه جذباتو کې دی ځکه چې دا ګراني ودرېدو والا خو نه ده که نه نو خلک به دا کورونه څنګه ساتي خلک به ځان څنګه ساتي خلک به د خوراک شیزونه کم من نه روړي بجلی دی ګرانوي ګیس دی ګران کړی دی او اوړو چای چینی چې څه دي هغه ګرانوي د عوام د غوسې ته وګورئ دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او څوک چې زموږ په چینل باندې نه وي د زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دارنګې معلوماتي ویډیو ټولو نه ړومبی تاسو ته مخې ته راځي